السلام علیکم خوږو ملګرو اکثر موږ خپل سیم ته صرف د فیسبوک ام بي وکړو یا ورته صرف د واتس اپ وکړو یا ورته صرف د یوټیوب وکړو او کله چې هم موږ ډیټا کنیکشن ان کو زموږ سره په سیم کې څومره بیلنس وي نو هغه مکمل ختم شي ځکه که موږ چېرته صرف د فیسبوک ام بي کلی وي نو کله چې هم موږ ډیټا کنیکشن ان کو موږ ته د واتس اپ میسیجز هم را روان شي د یوټیوب نوټیفیکیشن هم را روان شي نو هغه زموږ نه مکمل بیلنس ختموي نو که چېرته تاسو غواړئ چې په خپل موبایل کې یو داسې سیټینګ وکړئ که تاسو د فیسبوک ام بي کوئ صرف تاسو فیسبوک بیا استعمالولی شئ که تاسو د واتس اپ ام بي کوئ تاسو پې صرف واتس اپ استعمالولی شئ بالکل به تاسو نه بیلنس نه کټ کیږي نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ دغه مکمل سیټینګ تاسو درخم خو تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل پښتونې سبسکرایب کړئ د ضرور سبسکرایب کړئ او که ویډیو خوښ شوه د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ وګورئ ملګرو دغه سیټینګ کول لپاره تاسو په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن انسټال کوئ د دې لینک به تاسو ته په یوټیوب کې به ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګري چې زموږ دا ویډیو فیسبوک کې ګوري تاسو ته د ویډیو د پاسه هم لینک میلاو شي او د ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي د هغه ځای نه تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولی شئ کله چې هم تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړو فسټ اف ال به تاسو اوپن کړئ کله چې هم تاسو دغه اپلیکیشن اوپن کړئ نو لاندې به سمپل ته ایګري تاسو ته ښکاري یعنې دې اپلیکیشن به تاسو یو پرمیشن په خپل موبایل کې ورکړئ نو تاسو ته ښکاري دغه اپلیکیشن به تاسو سره اوپن شي اوس په دې اپلیکیشن کې به دننه تاسو ته په خپله باندې پته ولګي چې په دې کې تاسو په مختلف اپلیکیشنز باندې انټرنیټ اپ کولی شئ نو چې کله هم تاسو په د څومره اپلیکیشن چې تاسو په دې باندې انټرنیټ اپ کوئ او کوم اپلیکیشن چې تاسو استعمالوئ یعنې تاسو صرف فیسبوک یا دغه شان واتس اپ استعمالوئ یا بل څیز دپاره تاسو ام بي کلي وي یا ټیک ټاک دپاره یا صرف یوټیوب دپاره نو تاسو به هغه پرېږدوئ انټرنیټ به تاسو څنګه اپ کوئ فسټ اف ال چې بره که دا کومه بټن ده نو دا به تاسو آن کړئ ټیک شو دا اوس آن شو اوکې باندې به کلیک واخلئ اوس تاسو ته ښکاري لاندې هر یو اپلیکیشن چې ما سره په موبایل کې ده نو هغې ته دلته یو بټن لګېدلی نو تاسو به څه وکړئ دا بټن به تاسو آن کړئ تاسو ته ښکاري دا بټن ما ټولې دلته آن کړي او مطلب زه صرف فیسبوک استعمالوم نو زه به صرف فیسبوک دلته پرېږدم نور چې څومره دلته بټن دي دا به ټولې زه آپ کړم تاسو ته ښکاري د هر یو اپلیکیشن دا بټن به زه آپ کړم نو دغه اپلیکیشن به نه زما سره اوپن کیږي او نه به دې ته بیا پالتو نوټیفیکیشن راځي او صرف فیسبوک زه دلته بیا استعمالولی شم نور به زما سره یو اپلیکیشن هم کار نه کوي زه اوس ځم یوټیوب ته تاسو ته ښکاري بره زما وای فای کنیکټ ده زه اوس یوټیوب اوپن کوم دا به بالکل زما سره نه اوپن کیږي نه به په دې باندې ماته مختلف نوټیفیکیشنز راځي تاسو ته ښکاري په دې باندې هسې سرچ کوئ او دا به اوپن کیږي نه دغه شان که تاسو ټیک ټاک اوپن کوئ که تاسو کروم اوپن کوئ هغه به بالکل تاسو سره کار نه کوي نو په دې طریقه باندې تاسو خپل بیلنس محفوظ کولی شئ تاسو ته ښکاري داسې تاسو به بیلنس محفوظ کولی شئ او که تاسو یو چاته کال کوئ نو بالکل تاسو نارمل خپل هغه بیلنس هغه شان استعمالولی شئ ستاسو بیلنس په خپل ځای باندې وي صرف په مختلفو اپلیکیشنز باندې به دا اپلیکیشن تاسو له انټرنیټ اپ کوي تاسو ته ښکاري که زه اوس دلته دغه چې کومه بټن ما د یوټیوب اړولې وه که دا زه واپس راواړم زه بیا یوټیوب اوپن کوم دا بالکل زما سره اوپن کېږي تاسو ته ښکاري یوټیوب بټن به زه واپس راواړم لاړ به شم زه یوټیوب ته نو تاسو ته ښکاري دا به بالکل زما سره څنګه چې نارمل زما سره یوټیوب کار کوي هغه شان به دا زما سره کار کوي تاسو ته ښکاري یوټیوب اوپن شو خو ملګرو په دغه طریقه باندې تاسو د انټرنیټ کولو په دوران خپل بیلنس محفوظ کولی شئ نو امید لرم نننۍ ویډیو به ستاسو خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوې د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او موږ به خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان